د هلمند پوهنتون د شریعتو پوهنځي د محصلانو د پایلیکونو د دفاع غونډه ترسره شوله. د هلمند پوهنتون د شریعتو پوهنځي د محصلانو د پایلیکونو د دفاع غونډه د پوهنتون د رهبرۍ، استادانو، اداري کارکوونکو او محصلانو په حضور کې ترسره شوله. د شریعتو پوهنځي رئیس شیخ مولوي سید محمد ذاکري ګډونوالو ته وینا وکړل. نوموړي ویل چې د یاد پوهنځي د روان کال د پایلیکونو ډېر موضوعات د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده صاحب پر صادر شویو فرامینو راڅرخیږي چې دا کار له یوې خوا د محصلانو د علمي لیوالتیا څرګندونه کوي او له بلې خوا د یادو فرامینو د لا ښه تدوین، څېړنې او خپرېدو لپاره زمینه برابروي. ښاغلي ذاکري همداراز محصلانو ته په خطاب کې وویل چې د پایلیکونو دفاع د دوی د علمي سفر پای نه دی، بلکې د ژوند د نوې مرحلې او لا ژوره علمي څېړنو د پیل نښه ده. هغه له محصلانو وغوښتل چې د علم او تحقیق لړۍ دوامداره وساتي او خپل علمي وړتیا د ټولنې د خدمت لپاره وکاروي. د غونډې په دوام محصلانو په خپل وخت سره د خپلو ټاکل شویو موضوعاتو دفاع وړاندې کول ترسره کړل چې د شعوري پلاوي له لوري علمي ارزونه او څارنه کېدله.